په موږ کې ډیر خلک ستونزې او مشکلات لري. نو موږ تاسو څنګه کولی شو د خپل ستونزې او مشکلات په اسانۍ سره حل کړو؟ ډیر داسې خلک دي چې متاسفانه په انتظار باندې ناست دي چې دا ستونزې او مشکلات په خپل باندې حل شي. حال دا چې ستونزې او مشکلات په خپل باندې نه حلېږي. موږ تاسو لازمه ده چې دغه 4 کارونه وکړو تر څو زموږ ستاسو ستونزې ان شاء الله حل شي. په دې کې اولنی کار هغه دعا کول دي. دعا کول دا د یو مسلمان کار ده او دا په عبادتونو کې لوی عبادت ده. کله چې ته له الله جل جلاله نه دعا وغواړې او الله ته په ژړا شي، الله ته رجوع کړي چې الله دغه مشکل سره زه مخامخ شوی یم، د دغې ستونزې سره مخامخ شوی یم، یا الله ما له دې ستونزې او له دې مشکل نه راوباسه. بار بار دا دعا وکړي، بار بار دعا وکړي. او همدارنګه د دعا تر څنګه صدقه هم ډیر زیات تاثیر لري. صدقه او خیراتونه هم وکړي. یا الله ته زما دا مشکل حل کړه. نو یقینا چې ستا باور زیاتیږي، الله جل جلاله ستا مشکلات حلوي، ستا ستونزې حلوي. نو دعا زموږ ستاسو په ژوند کې د اولنی کار. کله چې تاسو که چېرته مریضان شوئ، که چېرته تاوان هم وکړه، که چېرته کور کې هم څه جنجال رامنځته شو، یعنې هر مشکل چې و الله دې نه کړي، هر مشکل چې و اولنی کار چې باید موږ تاسو وکړو هغه دا ده چې باید دعا وکړو. په دعا سره الله جل جلاله ستونزې، بلاګانې، لانجې، جنجالونه دا له موږ تاسو نه دفع کوي. او دا لوی عبادت ته په خپله باندې دعا کول لکه د مانځه په څېر، له مانځه نه هم پورته یو لوی عبادت ته، بهترین عبادت ته. کله چې موږ تاسو دعا کوو نو الله جل جلاله زموږ ستاسو غږ اوري او زموږ ستاسو دعاګانې قبلوي. خو موږ تاسو په دویم قدم کې دویم شی چې ما تاسو ته لیکلی که نه، داسې نشو کولی چې بس دعا ته کرا کینو. متاسفانه ډېرې ښځې دي که نه په کورونو کې ناستې دي، څه مشکل لري، څه جنجال سره مخامخ دي، یا کورنۍ جنجال ده یا بل څه خبره ده، بس دوی ټول عمر دعا ته او ختمونو ته او اذکارو ته کینی. بس بیا شکایتونه کوي، ډیر وخت په هغوی باندې تیر شي، شکایتونه کوي چې زموږ خو دعا قبوله نه شوه. حال دا ده چې موږ تاسو ته اسلام صرف دا نه دی ویلي چې تاسو دعا وکئ او بس کینئ قرار. که چېرته زه ټول عمر دعاګانې وکړم که نه له الله جل جلاله نه چې یا الله زما دا کور له پیسو نه ډک که راته، یا الله به زه تا ته په سجده باندې پروت یم، هره ورځ نفلونه وکم، تهجد وکم، دعاګانې وکم، ختمونه وکم، اذکار وکم، دا هر څه وکم او کرا په کور کې کینم که نو تاسو ووایئ چې دا کور خو پرېږده، زما یو کوټه به هم له پیسو نه ډکه شي، زما دا جیب به هم له پیسو ډک شي. نه، ځکه دا طریقه نه ده. ته چې دعا کوې، دعا به وکړې چې یا الله زه غریب یم، یا الله زه ناچاره یم، بیچاره یم، یا الله ما مالداره که، یا الله ما له احتیاج نه راوباسه، یا الله ما له غربت نه، له فقر نه راوباسه، یا الله بل چاته مې مه محتاجه کوه، یا الله قرضدار یم، قرض مې خلاص که. ته به دا دعا وکړې، دعا دې وکړه، له هغه نه وروسته داسې به نه کوې چې بس کرا کښېنې چې کار خو شو، بس الله به هم ما مالداره کړي، هم به قرضې ختمې کړي، هم به ټول شیونه، بس زه به قرار ناست یم. نه، په دویم قدم کې موږ تاسو باید تدبیر وسنجوو. تدبیر سنجول دا مهم دی، یعنی باید لاره تک لاره جوړه کړو چې موږ تاسو دا مشکل څنګه حلولی شو. صحیح شوه؟ د مشکل د حل لپاره تدبیر سنجول مهمه ده. آیا دا مشکل غټ ده که وړکی ده؟ آیا دا مشکل له څه وجې نه ماته پیښ شو؟ زما غفلت مې کړی و، سستي مې کړې وه، په خپله مې چېرته غلطي کړې وه، حرام مې خوړلی دي، چا سره مې جنجال کړی ده. دا مشکل په کومه اندازه باندې ده؟ دا مشکل ماته ولې را پیدا شو؟ او دا مشکل زه په څومره وخت کې حلولی شم؟ څنګه حلولی شم؟ ته باید تدبیر مکمل وسنجې، فکر باید وکړې او سوچ باید وکړې، له ځان سره یې ولیکې او ووایې چې دا مشکل ده، زه دې ته په عادي سترګه نه ګورم، دا دومره جدي مشکل ده او دومره وخت کې دا حلېدی شي، او په دغه طریقه باندې که زه قدم واخلم نو دا به حل شي. فرضاً ما تاسو ته د غربت مثال درک، که یو نفر دعا وکړه چې یا الله ما له غربت نه خلاص که، یا الله ما غني که، نو دی باید راولګېږي، اوس فکر وکړي، تدبیر وسنجي چې زه دا خپل غربت څنګه له منځه وړلی شم. په ما باندې 3 لکه 4 لکه افغانۍ قرض ده، دا قرض زه څنګه ختمولی شم؟ اخر
دا ولې زه قرضداره شوی یم او دا قرض څنګه زه حل کړم، چا سره پې خبره وکړم، که نه عذر ته ورشم او که نه پیسې د کوم مدرک نه بل چا باندې پاتې دي هغه ورته را پیدا کړم ورې کړم، کوم اسباب د کور ورته ورکړم، کور ګرو کړم، بل څه کار وکړم. نو تدبیر سنجول مهمه دي، یعنی فکر جوړول، سوچ راغونډول د مشکل د حل لپاره دا ضروري ده. موږ تاسو باید دقیق اوسېږو، تدبیر وسنجو، فکر وکړو، پلان ګزاري وکړو، تر څو انشاءالله مشکل د حل لپاره زموږ تاسو سره واضحه لاره څنګه شي پیدا شي، یو د حل لاره پیدا شي. او بیا به د خیره له هغه نه وروسته څه کوو، زو به دریم قدم ته، دریم کار چې موږ تاسو یې کوو د مشکل د حل لپاره هغه دا ده چې باید مرسته وغواړو. مرسته غوښتل، کومک غوښتل چې د انسانانو په وس کې کنه دا عینا قهرماني ده. زمونږ په دې وطن کې ډېر داسې خلک دي متاسفانه غټ مشکل سره مخامخ، خدای شرمیږي، دی وایي زما غرور به راکم شي، زه به چاته کم راشم، صحیح شوه، او زه څنګه له پلانکي نه له همصنفي نه زه څنګه مرسته وغواړم، زه هغه انډیوال ته څنګه ورشم، دا خو به زه هغه ته کم راسم، زه به وشرمېږم. په خپلوانو کې ورېرونه یي، تربوران ورته وایي خلک، کاکا زمني، غټ غټ کارونه یې روان کړي. لویې لویې جرګې کې د خلکو ستونزې حلوي، خدای ورته نه وایي، دی فقط د خپل ځان سوځوي او د خپل ځان سره دا ټول غمونه په خپل اوږه باندې اچولي، له بل چا سره دا نه شریکوي چې ای وروره زه دغه رقم مشکل کې راګیر یم، ته ماته لاس راکړه. اوس چې ته ماته ونه وایې، زه تا ته ونه وایم د خپل مشکل په اړه کنه، نو څنګه به یو د بل مشکلات حل کو. بیا خو زه خو یم چې پلانکی احمد چې د ښه په موضوع کې ده، بیا هغه ده خوشحاله ده، هېڅ مشکل نه لري. حال دا چې ستا په کور کې به یو لوی جنجال وي، یو لوی مصیبت به وي، ته به شپه ورځ کړېږي، ځورېږي به، ستا د ملا به یې در ماته کړي. نو دا رقم نه دی کول پکار. دې کې نه څوک کم راځي، نه څوک خرابېږي، نه بې عزته کېږي، هېڅ خبره نشته. یقین وکړئ چې داسې خلک پېژنم زه چې کاکاګانې، د کاکاګانو زمنې، ماماګانې رئیسان دي، غټ غټ خلک دي، خو دی په خپله باندې په کور کې وچه ډوډۍ نه لري، بیا هم چاته نه وایي، نه چاته ورځي، وایي دا خو غیرت نه شو، بیا بې غیرته کېږم. پلار مې ماته ویلي چې چاته به سر نه ټیټي، دا د سر ټیټول نه دي. منګو تاسو که مشکل سره مخامخ کیږو، د خپل مشکل به نورو خلکو سره شریکو، د دې په خاطر چې سپک شي، اسانه شي. دا مشوره په اسلام کې ولې راغلی؟ دا اسلام موږ تاسو ته ولې ویلي چې تاسو مشوره د خلکو نه واخلئ؟ دا د دې په خاطر باندې چې خبره یعنی زمونږ ستاسو یو بل سره باید همکاري وي، تردد باید ونه کړو، هر څه باید په خپله غاړه جګ نه کړو. نور خلک شته دي الحمدلله په دې ټولنه کې، خیرخوا خلک شته دي، ښه لارښوونه درته درکوي، قرض درته درکوي، او مقررولی دي شي په یو ځای کې، یو چاته سفارش کولی شي. مهمه دا ده چې موږ تاسو باید هر څه ځان سره پټ ونه ساتو. که چېرته مشکل سره جدي مخامخ وي او خپله د سره د حل لاره نه وه، مشرانو سره، له پوهې خلکو سره، له علماو سره، له ملګرو سره شریک. ډېر داسې ښځې دي که نه په کورونو کې ناست دي، له خاوند سره په جنجال پاتې دي، له خاوند سره په جنجال پاتې دي. مخکې ورځو کې مې یوې خور ماته پیغام پرېښی و، زنګ یې راوهلی و چې 8 کاله وشو چې زه مې د خاوند سره په جنجال یم، او شپه ورځ دا چغې بغارې په کور کې وهمه، زاړم په کور کې، دعاګانې کوم، خو زما مشکل نه حلېږي، وخت ورکوي. موږ تاسو ته اسلام صرف دا نه دی ویلي چې تاسو فقط دعاګانو ته کښېنئ. صحیح ده چې دعا یو ستره برخه ده زموږ د دین، خو د دعا تر څنګه ولې قرآن شریف کې الله جل جلاله دا خبره کړې ده چې که چېرته تاسو ښځه او خاوند سره په جنجال ولیدل، فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها، نو 2 نفر انتخاب کړي، یو د ښځې نماینده وي، یو د سړي نماینده وي، د خاوند، دوی دواړه به سره کینی او فیصلې ته به، نتیجې ته به سره ورسیږي. قرآن شریف کې الله داسې نه وایي چې جنجال رامنځته شو بس ښځه د کره په کور کې کینی او شپه ورځ د زړه خوري او شپه ورځ د غمونه کوي چې دا مشکل حل شي. مشکل په دې طریقه څوک نه حلوي. موږ تاسو به ځینې مشکلات او ستونزې د دعا له لارې حلو، ځینې به د تدبیر او د ښه سنجش له لارې تدبیر به ورته سنجو، ښه طریقه به ورته جوړو چې په دغه طریقه باندې دا په اسانۍ سره په ښه طریقه حلیږي. او بل دا چې مرسته به غواړو، مرسته غوښتل له خلکو نه، له انسانانو، دا کې هیڅ کوم عیب نشته او نه پکې کومه ستونزه شته ده. حتی نبي علیه الصلاة والسلام به چې کله اعلان کو چې اوس موږ مرستې ته په عمومي ډول باندې ضرورت لرو، نو ټولو صحابه کرامو نه به مرسته وغوښته
چنده به وغوښته. نو موږ تاسو هم باید په خپل ورځني ژوند کې د خلکو لاسنیوي ته خپل ځان اړ کړو او له هغوی نه باید مرسته وغواړو، په دې کې ونه شرمېږو او نه دا ټول مشکلات په خپل ځان باندې ویسو. اخرنۍ د حل لاره د ستونزو د حل کولو لاره چې ما تاسو ته لیکلې ده هغه دا چې صبر باید وکړو او ستونزې او مشکلات دا زموږ ستاسو د ژوند یوه برخه ده. فکر نه کوم که موږ تاسو کې داسې څوک وي که نه چې هغه بالکل یوه ستونزه هم ونه لري، نه ورته کوم خطر مواجه وي او نه ورته کوم تهدید وي، نه ورته کوم مشکل وي، نه په کورنۍ کې مشکل وي، نه په کاروبار او تجارت کې دفتر کې په یو ځای کې مشکل نه وي که نه، او دی هر لحاظ بس دی پوره وي. فکر نه کوم چې داسې کس دی وي. نو موږ تاسو به انشاءالله که ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شو، صبر به کوو، ډېر فریاد چیغې بغارې به نه وهو، بلکې په حکمت باندې په تدبیر باندې به انشاءالله قدم اخلو. د حل لپاره به کوشش کوو. هر مشکل حل لري، خو موږ تاسو به په هڅه کې اوسېږو، په لټه کې به اوسېږو. موږ تاسو به خپل کوشش کوو انساني او په عین وخت کې به الله جل جلاله نه هم خیر غواړو چې یا الله خیر را پیښ کړه، یا الله مشکلات مې حل کړه، یا الله ستونزې مې ختمې کړه. نو دعا به هم غواړو او حکمت به هم په کار باندې اچو، تدبیر به سنجو، له خلکو نه مرسته هم غواړو، صبر به کوو او ډېر تشویشونه غمونه به نه کوو، زړه به نه خورو، چیغې بغارې فریادونه به نه کوو. دا به نه وایو چې دا مشکل یوازې په ما باندې راغلی او بس نور خلک ټول په مزو کې دي او په چړچو. نه، هر څوک ستونزې لري، خو د چا ستونزې راښکاره دي، د چا پټې دي، د چا وړې دي او د چا غټې دي، د چا لږ دي او د چا زیاتې دي. نو موږ تاسو تر څو چې ژوندي یو دا خبرې به جګې او ټیټې به حتما تجربه کوو. مهمه دا ده چې زړه ورته تنګ نه کړو او له الله جل جلاله نه خیر انشاءالله وغواړو، صبر او تحمل ولرو. کره د وخت په تېرېدو سره انشاءالله چې موږ تاسو دا ټول کارونه وکړو نو انشاءالله ستونزې مو حلیږي او اسانه کیږي.